زما یو ټکی د ارمۍ دې ته مې فکر شو، په دغه چړۍ کې ورختمه هلته په هغه بورډ یې لیکلي وو د ارمۍ او څه شی پکې وو. زما د ځان سره فکر کوم چې یاره دا کومه ژبه زموږ په پښتو کې نشته، په فارسۍ کې دا نشته، په انګریزي کې نشته، دا پکې څه شی دی. نو هغه بیا د سنسکرت او د هندي ژبو نه مطالعه وشوه، مې تر وویستو. نو هغې مطلب دا شو چې مۍ خاورې ته وایي، خټې ته وایي، او در غټ ته وایي، مذهبي غټ کلی. ما همزاته یسربي باده خاونده په ښاغلې پیمانه کې د افغان را د مشال ټي وي په شیشه د خپرونې ژوند او هلې ځلې سره ستاسو کوربه ساګر تنقیدي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. او نن زموږ سره په دغه خپرونه کې د سوات یو درون شخصیت، یو ادبي شخصیت، یو سماجي شخصیت، وکیل، لیکوال، هغې زموږ سره نن په دې خپرونه کې دي. موږ ورته هرکلی کوو. اوس پنځه ستړی مشي د خپرونه کې سپینده د وکالت د شعبې سره تاسو وابسته یې، د دې سره سره مو ادب ته څنګه خیال شو او کله راغلی ادب ته؟ هڅه خو موږ د کورنۍ د سره چې ټول په لیک کولو باندې بالکل د ګردا کښته د چې هغه په پوز کې وو د ادب نه خبر وو چې راووت نو په دې چې اوس په خپل وخت هم تېری او ملګرو سره دغه هم چې زموږ پلار چې هغه پیپلز پارټۍ کې وو، بیا هغه په یو کومه ټایم کې په حق ورسېد نظر عالمه چې پیپلز فدرېشن صحیح صدر وم. بیا صحیح بیا د دغه نه مخکې چې ووتم د ډګري کالج مټی نه، نو کراچي یونیورسټۍ ته لاړم. هلته نه ما پولیټیکل ساینس وکړه. زما په نظر کې بله خبره وه چې دوی به موږ ته سیاسي څیزونه ښایي ګورو. نو هلته عام دغه پولیټیکل ساینس هغه پکې څه نه و، ټول ریلیشن کتابونه دي په کراچۍ کې. نو په هغې کې بیا هغه زموږ تنظیم هلته چې و پي ایس او هغې کې زه وم، ما به خیال عهده مې نایب وکړه پوره وخت، بس هېر دی. بس دلته موږ څنګه رالو د دې خبره له راځو، موږ د ادب سره واسطه وه او دا جي د دې سره سره لکه څنګه چې ما وایي تکرار ته جوړېږي په سیاست کې یا په وکالت کې. نو موږ د دغه پارټو سره پاتې شوي، هغه تقریبا پارټیانې وې. موږ هم دغه ذهن لره، دغه سوچ ولره، او هغه د هغې نتیجه دا وه چې دې حد ته خبره ورسېده چې زه پکې مزدور کسان پارټۍ دا صدارت ته بیا صدارت ته ورسېدم. دغه نه علاوه دا هم څیزونه وو، بلا ډېر څیزونه چې هغه موږ دا کول، خو تسلي نه کېده، اطمینان نه کېده. ساده چې موږ پولیټیکل ساینس ویلی، موږ یې په الف بي سي باندې نه پوهېدو. نو د هغې نه پس ما دلته چې سوات ته واپس راغلم، کال پس مزدور کسان پارټۍ ته لاړم، د نورو پارټیانو سره ښه خبر وشو، او ورسره د تندې ماتولو لپاره کتابونه لیکل مو دغه وخت نه شروع کړل، بلکې د هغې نه ډېر مخکې په وادي هم کې زما کتاب چاپ شوی و، د سیند په غاړه ته. د سیند په غاړه ته دا وړاندې کتاب ستاسو دا ناول و؟ دا ناول و جي. او داسې بیا سلسله دا مسله ده، دا حل کول غواړي، دا مسله ده په دې تنقید کول غواړي، خلکو ته ښکاره کول غواړي. نو د هغې په سلسله کې مې ډېر کتابونه، ډېر داسې وایم چې د 100 نه زیات کتابونه به مې لوستي، او کوچ مې ډېر کم دی اخیستی دي. خو بیا هم چې څه دي، نو هغه اته 9 کتابونه دي چې هغه چاپ شوي دي، او ناچاپ هم 300 لګیا دي په کمپوزینګ کې دي. ټول هغه یوازې داسې نه دی چې وایي کې شعر پکې نشته، ځکه چې زه نثر دی، ټول نثر دی، د تاریخ په حواله باندې دي. هغې کې تاریخ چې دی مټې تحصیل، یعنې د ذلت تحصیل مټه، د هغې په حواله باندې ما لیکل کړي دي. او هغه کتاب نوم دی بالای سوات. بالای سوات، بلکل بره سوات. په هغې کې د علاقې د خلکو تاریخ دی، ورسره یې پکې د نسل، یعنې د ټولې قبیلې، د ګوجر قوم جدا ده، زموږ مل جدا. په دغه کې موږ یو منډه کار کړی دی، او هغه کتابونه موجود دي.
او اساسا نور هم لګیا دي یو کتاب ستاسو چاپ اوس پنده دغه زمونږ کلی دی جی او واقعیتا چې دلته یو بالکل نوی کار بالکل او یو نوی اړه خو او خلکو ډېر زیات خوښ هم کو جی او په هغې کې چونکې زمونږ دغه کلو په نومونو کې ډېر تاریخ هم پروت دی تاسو هغه تاریخ را برسېره کړو خلکو ته دې ته مو څنګه فکر شو چې دا د کلو د نومونه راغستل غواړي او دا په دې باندې لیک کول غواړي زما یو ټکی د ارمۍ دې ته مې فکر شو په دغه چړۍ کې ورختمه هلته په هغه بورډ یې لیکلي د ارمۍ او څه شی پکې زما د ځان سره فکر کوم چې یاره دا کومه ژبه زموږ په پښتو کې نشته په فارسۍ کې دا نشته په انګریزي کې نشته دا پکې څه دی نو هغه بیا د سنسکرت او د هندي ژبو نه مطالعه وشوه مې تر وویستو نو هغې مطلب دا شو چې مۍ خاورې ته وایي خټې ته وایي او در غټ ته وایي مذهبي غټ کلی نو دغه تاریخ هم دی چې د څلور نیم زره چې موږ وایو اګر چې دومره نه دي ارجایان او د دې ځای خلک چې مختلف دي خو کتاب معلوم شو د هغوی تاریخ معلوم شو او د کورونو کوټو د کلو چمونو د هغې وضاحت هم وشو چې څه ته وایي څلی وایي او زمونږ د معاشرې سره څه واسطه لري که نه زمونږ سره څه نزدېکت شته که نه صحیح نو هغه خو چاپ شوی دی 2 ځله یو ځل پښتو کې یو ځل اردو کې د پښتو سره مو د اردو لیک هم کړی دی په نثر کې مو ډېر کار کړی دی نو دغه اړخ ته مو څنګه خیال و چې په اردو کې هم لیک کول غواړي د دې څه ضرورت زیات ضرورت یې نه و خو زمونږ هغه سیاسي جدوجہد چې کېده په هغې کې زمونږ سره غیر پښتانه ډېر وو پښتانه ډېر دي خو په دې صوبه کې ډېر دي هر ځای ډېر نو د هغې دپاره مونږ په اردو کې چې زمونږ دا پیغام نور خلکو ته ورسي د پښتنو نه علاوه نورو خلکو ته او هغوی ته چې هغه کومه روزنه کېږي هغه به هم د هغې مشترکه بیانوي ډېر ښه دا و خیرالحکیم حکیمزی صاحب چې نن زموږ سره په خپرونه ژوند او هلې ځلې کې زموږ سره مېلمه و او د خپل ژوند مختصر خبرې زموږ سره وکړې موږ ډېر مننه کوو د خیرالحکیم حکیمزی صاحب چې هغه راغلو موږ له وخت راکړو او تاسو خپل کوربا ساګر تنقیدي ته تر د بلې خپرونې پورې اجازه ورکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان.